ګرانو زده کوونکو او د ریاضي صنف خپرونې قدرمنو لیدونکو سلام. هیله ده ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې به ښې در باندې تیریږي. په همدې هیله نن بیا هم د تیر په څیر د ریاضي صنف له یوې بلې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یم. نن به بیا هم یوه ډیره په زړه پورې موضوع زده کوو. په تیرو درسونو کې مو د یو مثلث د داخلي زاویو د مجموعې په اړه خبرې کړې وې. ستاسو په نظر به نن په کومه موضوع بحث کوو؟ دا چې نن غواړو کومو موخو ته ځانونه ورسوو په ګډه به یې وګورو. په ننني درس کې به د مثلث خارجي زاویې تعریف کړو او همدارنګه دا به هم زده کړو چې په یو مثلث کې د خارجي زاویو او داخلي زاویو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. ګرانو زده کوونکو د مثلث د درسونو په دوام به نن د یو مثلث خارجي زاویه او د داخلي او خارجي زاویو ترمنځ اړیکې زده کړو. دا چې د مثلث خارجي زاویه څه شی ده زه به یې درته ووایم. که د ABC مثلث په نظر کې ونیسو، په دې مثلث کې BC زولې ته امتداد ورکوو او د کرښې وروستی ټکی په D سره ښیو. په پایله کې د BC او AC زولو له امتداد څخه د DCA زاویه جوړیږي چې دا زاویه د مثلث د خارجي زاویې په نوم یادیږي. هو ګرانو زده کوونکو، کومه زاویه چې د مثلث له محیط څخه د باندې جوړیږي د مثلث د خارجي زاویې په نوم یادیږي. دا چې په دې موضوع لا ښه وپوهیږو، که چیرې همدغه یعنې ABC مثلث په نظر کې ونیسو او دا ځل CA زولې ته امتداد ورکړو او د کرښې وروستی ټکی په ای توري سره وښیو، وینو چې د CA او AB امتداد ورکړل شوو زولو ترمنځ د EAB زاویه جوړیږي چې همدا د مثلث خارجي زاویه ده. په همدې شکل دا ځل د AB زولې ته امتداد ورکوو او د کرښې وروستی ټکی په F توري سره ښیو. بیا هم وینو چې د AB او BC امتداد ورکړل شوو زولو ترمنځ د FBC زاویه جوړه شوه. دا زاویه هم د مثلث خارجي زاویه بلل کیږي. خوږو او لایقو زده کوونکو، د مثلث خارجي زاویه مو زده کړه. دا مو باید یاد وي چې د یو مثلث د خارجي زاویو د جوړېدو لپاره یوازې د زولې یوې خواته امتداد ورکوو. د دغو ټولو معلوماتو سربیره راځئ چې د مثلث د خارجي زاویې تعریف وګورو. د یو مثلث خارجي زاویه په هر مثلث کې هغې زاویې ته چې د مثلث د یوې زولې له امتداد څخه د مثلث له بلې زولې سره د مثلث له محیط څخه د باندې جوړیږي د مثلث خارجي زاویه وایي. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، د مثلث د خارجي زاویې تعریف خو مو ولید. اوس راځئ دا بل شکل هم په ګډه وګورو. له دې شکل څخه کولی شو یوه بله موضوع هم پیدا کړو. ستاسو په نظر کومه موضوع به وي؟ ډېر ښه، شاید یو شمېر زده کوونکو په دې اړه فکر کړی وي. هو، موضوع دا ده چې په دې شکل کې د مثلث خارجي زاویې وینو. په مجموع کې هر مثلث 3 خارجي زاویې لري. اوس تاسې ووایئ چې آیا د مثلث د داخلي او خارجي زاویو ترمنځ کومه اړیکه شته؟ هو، سم فکر مو وکړ. د مثلث د داخلي او خارجي زاویو ترمنځ اړیکې شتون لري چې د درس په دوام کې به یې زده کړو. د دې لپاره چې د یو مثلث د داخلي او خارجي زاویو ترمنځ اړیکه پیدا کړو، لازمه ده چې لومړی مجاورې او غیر مجاورې زاویې وپیژنو. مجاورې زاویې دوه زاویې چې رأس او یو زوله یې مشترکه وي د مجاورو زاویو په نوم یادیږي. د ریاضي صنف خپرونې درنو لیدونکو، مننه کوم چې تر دې دمه مو مل یاست. د مجاورو زاویو تعریف خو مو په ګډه ولید. اوس به په یو شکل کې مجاورې زاویې وګورو. ښه پام وکړئ، دلته په دواړو زاویو
ABD زاویه او CBD زاویه کې د BD زله او د B زاویې راس مشترک دی. له همدې امله د ABD زاویه او CBD زاویې له یو بل سره مجاورې دي او BD مشترکه زله ده. ښه ګرانو زده کوونکو پوه شوئ چې مجاورې زاویې کومو زاویو ته ویل کیږي؟ آفرین. ستاسو په نظر غیر مجاورې زاویې کومې زاویې دي؟ هغه زاویې چې د یو بل څنګ ته شتون ونه لري د غیر مجاورو زاویو په نوم یادیږي. دې انځور ته پام وکړئ. ABC زاویه او BCD زاویې د BC مشترکې زولې درلودونکي دي خو راس یې مشترک نه دی. نو دغه دوه زاویې یعنې ABC زاویه او BCD مجاورې زاویې نه دي. له همدې امله د غیر مجاورو زاویو په نوم یادیږي. خوږو زده کوونکو زده مو شول؟ آفرین، ډیر ښه. د مثلث خارجي زاویې، مجاورې او غیر مجاورې زاویې خو مو وپیژندلې. اوس نو راځئ دا زده کړو چې په یو مثلث کې د خارجي زاویې او داخلي زاویو ترمنځ اړیکې څه ډول دي؟ په هر مثلث کې د خارجي زاویې او مجاورې داخلي زاویې د جمع حاصل له 180 درجې سره مساوي دی. ګلالیو زده کوونکو څرنګه چې وویل شول چې په هر مثلث کې د خارجي او داخلي مجاورې زاویې د جمع حاصل له 180 درجو سره مساوي دی. اوس به دا موضوع په یو شکل کې هم وګورو چې ښه پرې وپوهیږو. وګورئ، دوه زاویه د مثلث خارجي زاویه ده او یو زاویه یې داخلي مجاوره زاویه ده. نو د یو زاویه او دوه زاویو د جمع حاصل له 180 درجو سره مساوي دی، ځکه چې یو زاویه او دوه زاویې له یو بل سره مجاورې دي، یعنې د مستقیمې کرښې په یوه لوري کې دي او متممه زاویه یې جوړه کړې ده. پوهیږو چې د متممو زاویو مجموعه له 180 درجو سره مساوي ده، یعنې کولی شو ولیکو چې یو زاویه جمع دوه زاویې مساوي 180 درجې. ګرانو زده کوونکو، نو دې پایلې ته رسیږو چې د یو مثلث د خارجي او داخلي مجاورې زاویې د جمع حاصل له 180 درجو سره مساوي دی. اوس به د مثلث د خارجي او داخلي غیر مجاورو زاویو ترمنځ اړیکه زده کړو. قضیه د یوه مثلث خارجي زاویه د مثلث د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو له مجموعې سره مساوي ده. ګرانو زده کوونکو، قضیه خو مو ولیدله. اوس به راشو د همدې قضیې اړوند یو شکل به په ګډه وګورو چې په موضوع لا ښه وپوهیږو. دې شکل ته ښه پام وکړئ او فکر وکړئ چې که چیرې د BC زولې ته امتداد ورکړو څه به رامنځته شي؟ 15 ثانیې وخت لرئ، فکر وکړئ او ځواب مو نوٹ کړئ. بلې ګلالیو زده کوونکو، راځئ چې دا قضیه یو ځای ثبوت کړو. خوږو زده کوونکو، که د BC زولې ته امتداد ورکړو خارجي زاویه جوړیږي. د دې خارجي زاویې نوم ښودنه څه ډول کوو؟ هو، په کتابچو کې در سره نوٹ کړئ. وینو چې ACD زاویه جوړه شوه. اوس غواړو دا وښیو چې ACD زاویه مساوي ده A زاویه جمع B زاویه. ACB زاویه جمع ACD زاویه مساوي 180 درجې اوله رابطه. A زاویه جمع B زاویه جمع ACB زاویه مساوي 180 درجې دویمه رابطه. د اولې او دویمې رابطو څخه وینو چې د دواړو معادلو ښي لوري له 180 درجو سره مساوي دي. نو کیڼ لوری به هم مساوي وي؟ هو، کیڼ لوری هم مساوي دی. د کیڼ لوري اوله او دویمه رابطې له مساوات څخه لیکلی شو چې ACB زاویه جمع ACD زاویه مساوي A زاویه جمع B زاویه جمع ACB زاویه. په دې معادله کې وینو چې د معادلې دواړه خواو ته د ACB زاویه له یو بل سره مساوي دي. که چیرې
د ACB زاویه د مساوات له دواړو خواو څخه حذف یا لرې کړو ویلی شئ چې څه به رامنځته شي؟ بالکل د ACD زاویه به مساوي شي له A زاویه جمع د B زاویې سره. دا قضیه راښیي چې د ACD خارجي زاویه د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو سره مساوي ده، یعنی د A زاویه او B زاویې سره مساوي دي. لایقو او زیارکښو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې مو که خوښه وي بیا یو بل مثال هم حل کړو. را سره موافق یئ؟ نو راځئ چې مثال په ګډه وګورو. د لاندې شکل په نظر کې نیولو سره د آر زاویه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو کتابچې او قلمونه مو له ځان سره ولرئ. اوس زه دغه زاویه درته پیدا کوم. لکه څنګه چې مو وویل د مثلث خارجي زاویه د داخلي غیر مجاورو زاویو د جمع له حاصل سره مساوي ده. له دې قضیې نه ګټه اخلو او د آر زاویه پیدا کوو. په PQR مثلث کې د RPS زاویه یوه خارجي زاویه ده چې د داخلي غیر مجاورو زاویو له اندازې سره مساوي ده، یعنی د Q زاویه له R زاویې سره مساوي ده. لکه څنګه چې وینو په شکل کې د RPS زاویه 92 درجې او د Q زاویه 49 درجې راکړل شوې ده. له دوو داخلي غیر مجاورو زاویو سره د خارجي زاویې له رابطې څخه لرو چې Q زاویه جمع R زاویه مساوي RPS زاویه. د RPS زاویه او Q زاویې د قیمتونو له ځای پر ځای کولو څخه کولی شو ولیکو 49 درجې جمع R زاویه مساوي 92 درجې. R زاویه مساوي کیږي 92 درجې منفي 49 درجې. په پایله کې مو پیدا کړل چې د R زاویه له 43 درجو سره مساوي ده. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، ستاسو په همکارۍ مو وکړی شو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کړو. دا د کرار د خپرونې وروستیو شیبو ته راورسېدو. اوس به ننني درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. وګورو چې په نن خپرونه کې مو کوم نوي موضوعات زده کړل. په هر مثلث کې هغې زاویې ته چې د مثلث د یوې زولې له امتداد څخه د مثلث له بلې زولې سره د مثلث له محیط څخه د باندې جوړیږي د مثلث خارجي زاویه وایي. په یو مثلث کې د خارجي زاویه او داخلي مجاورو زاویو د جمع حاصل له 180 درجو سره مساوي دی. په هر اختیاري مثلث کې د هرې خارجي زاویې اندازه د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو له مجموعې سره برابره ده. ګرانو زده کوونکو او معززو لیدونکو له ملتیا مو مننه چې په پوره حوصله مندۍ مو تر اخره د ریاضي صنف خپرونه راسره وکتله. هیله لرو له خپرونې څخه به مو ډېر نوي موضوعات زده کړي وي. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه او نیوکې زموږ د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او یوټیوب له لارې موږ سره شریکې کړئ. تر بلې خپرونې مو رب مل شه.